9 ورځې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلینډ سره لومړنۍ لوبه لري چې ملګرو دغه لوبلړۍ د افغانستان لپاره په دغه دلایلو ډیره مهمه ده باید وګټي چې ملګرو دغه لوبه افغانستان ته کومې ګټې رسوي او بایللې کوم نقصانات لري په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. په 2020 میلادي کال کې مخکې له دې چې اسیا جام او نړیوال جام ترسره شي د زیاتو شلوریزو لوبو اړتیا شته. افغان کرکټ بورډ باید په 2020 میلادي کال کې له مالي امکاناتو څخه په استفادې باید له نورو لوبډلو سره لکه ایرلینډ، بنګلادیش، ویسټ انډیز او نورو انډولو لوبډلو سره باید لوبې وکړي چې لوبغاړي د اسیا جام لپاره په ټول وتلل شي. دا چاره افغان لوبډلې او لوبغاړو ته دوه ګټې درلودلی شي. اول، په افغان لوبغاړو کې به هغه لوبغاړي په ډاګه شي چې ښه فوم کې دي او راتلونکي یو ښه افغان لوبډله پکې انتخابولی شو او دوه سترو جامونو ته یې لیږلی شو. که افغان لوبغاړي اوس پرله پسې لوبلړۍ ولوبوي نو هغه لوبغاړي به پکې معلوم شي چې تخنیکي مثبت او زړور لوبیږي. کله چې لوبغاړي په ډاګه شول باید بیا غوروي کمیټه له همدغو مثبتو لوبغاړو متوازنه لوبډله جوړه کړي. کله چې له دغه لوبغاړو لوبډله جوړه شي بیا یې پایله په اسیا جام او نړیوال جام کې حتما مثبته ده. دویمه ګټه، که افغان لوبډله له انډولو او لوړو لوبډلو سره مناسب سیریزونه وکړي نو د مقابلو لوبډلو وړتیاوې به ورته په ډاګه شي. د توپ وهونکو او توپ اچوونکو اطمینان به پکې حاصل شي او د توپ وهونکو شاټونه، سټرایک او ویکټ زونونه به وپېژني. له دې سره به افغان توپ وهونکي د نورو لوبډلو بالرانو سره اشنا شي او هم به یې ورسره د مخامخ کېدو ویره ختمه شي. که بیا له لوبلړۍ ور ایخوا افغان لوبغاړي له هندي، پاکستاني، انګلستاني او نورو بالرانو سره مخ کېږي بیا به یې ویره نه وي. له ایرلینډ د لوبو ګټلو ارزښت. له ایرلینډ څخه افغان لوبډلې ته د لوبې ګټل څو ګټې لري. لومړی د افغان لوبډلې مورال ځواکمنېږي او له دویم او درېیمه درجه غوره لوبډلو څخه د لوبو ګټل د لویو لوبډلو پر وړاندې زموږ لوبې بیا مورال امیزه کېږي او تر ډېره که لوبه ونه ګټو نو لوبډلې مو روحیاً او فزیکي ډول آرام او پیاوړي وو. بله خبره، له ایرلینډ څخه د لوبو ګټل مو ته په رینکینګ یا درجه بندۍ کې پرمختګ رامنځته کوي. خو برعکس که لوبې وبایلو په درجه بندۍ کې منفي تاثیر غورځوي. لوبغاړي مو مورال له لاسه ورکوي او د سترو لوبډلو پر وړاندې بیا د لوبډلې ثبات او ستونزو سره مخ کېدای شو. مطلب دا چې نسبت سترو لوبډلو لکه استرالیا، انګلستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلینډ او افریقا په پرتله د ایرلینډ لوبډله څو ځله کمزوري ده. خو کله چې یوه کمزوري لوبډله موږ مات کړي نو بیا مو د سترو لوبډلو پر وړاندې د ګټلو هیلې رژېږي. نو په هر حالت کې د ایرلینډ څخه افغانستان ته پکار ده چې دغه ټولې لوبې وګټي.